نن په ملکنډ روډ مین جلاله بازار کې د نیو شمه سویټس اینڈ بیکرز پرانیسته وکړل شو چې د دې پرانیستي د آل سویټس اینڈ بیکرز اسوسییشن ضلع مردان صدر د خوږو بادشاه حاجی غلام حبیب سالارزی په لاس وکړل شو. نور تفصیل ګورو د خپل نماینده ملک شازیب په دې ریپورت کې. جی ملک شازیب. نن راغلو جلالا ته راغلو دلته زمونږ ملګر دی شوسین نوم دی د نیو شمه په نوم باندې د بیکر پرانیسته وکړه. دا وخت ما سره چې کوم صدر صاحب موجود دی صدر صاحب سره خبرې ترې کوو چې هیڅ وینا ده. صدر صاحب دا راته وویل نن ستاسو د ملګري په جلالا کې چې کوم نیو شمه په نوم باندې بیکر پرانیسته وشوه تاسو سره ټول ملګري راغلي یې په دې خوشحالۍ موقع باندې به تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کوم د پښتو نیوز او شازیب خان را سکاري د خصوصا پر د خوشحالۍ مقام دی چونکه را تاجر چې کوم کار دی او دی په ایماندارۍ سره خپل کار کوي نو دا تاجر به ایماندار تاجر به شهیدانو په سب کې پاسي. زمونږ د نیو شمه د جلاله دی پرانسته شو او تاسو مینه ګرمه ګرمۍ ده او زموږ پر خوشحالۍ مقام داري زمونږ یو اور بل سی واشه زمونږ یو مرګري بل سی واشه دعا وته کو الله پاک رضا الله دې ټول نصیب کړي. شازیب زه شکریا ادا کوم زمونږ د تغوی تحصیل صدر حسن سی موږ سره زمونږ رستم مرګري موږ سره دي موږ سره د مردان د مختلفو بیګرو مشران زمونږ مرګري راغلي دا غیم ډیر مشکوري ما او د شاه حسین شوزا زمونږ کشر دی جلاله کې او دا زمونږ داسې مرګري چې دي سره زمونږ د رشتہ ډیر وخت نه ده چونکه زمونږ د اسوسییشن د مشرۍ 17 سال شو شکر الحمدلله په دې کې څه افغان ګیلا اوس پور زمونږ چا سم راغلي نو زه د خپل راغلي ملمنو د حسن سی په زمونږ چې کوم مرګري مزمل سی په او وسیمه باچا د دیم شکریا ادا کوم او د شاه حسین یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې مونږه داسې د عزت لره وخت دی مونږ عزت راکړه مونږ سوال کوو چې الله پاک دی له رزق دلال ورکی او د کاروبار کول نورم خیر او برکات واچي یا ډیر مننه. دا کې سوال غواړي دي اکثر پروګرامونه پټيږي. شاه حسین بس دا خو زمونږ بچی زمونږ کشر دی او شاه حسین په مونږ ګران دی چونکه زمونږ په هر ځای کې خپل یو سټر دی اوس کوم تغبه ترا شو مونږ د حسن صاحب سره ناشته کوه دغه کې جلاله ترا شو مونږ د شاه حسین عددن زیات تعلق هم د تر سره شاه سوري سره ډیر ګران خوږ مشر دی زه دا غم ډیره شکریا ادا کوم راغی شاه سوري صاحب زمونږ داسې دل مونږ بریړه کې ځای ورکړی دی د مونږ له پړه کې ځای راغړ زه تیم ډیر زیات مشکوري ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ډیر مهرباني سره مخکې د په چنل باندې خرکالي وایو د تاسو د مردان نه چې کوم دې د کرو ټول مشران غلي دي تاسو پرانسته کې شرکت وکړو په دې خوشحالۍ موقع باندې بس ویل غواړي؟ بس الله پاک دې دوی ډیر عزت ورکړي او موږ له په دې مصروف ټیم کې ټیم راکو خدای دې ډیر عزت ورکړي او بس دا دوی موږ باندې ولاس چې خدای پاک زموږ د سیستم او یو لین روان کړی دی او د دې مشرانو په تعاون باندې خدای پاک بنورم دغه شان خسته کارونه خسته مرکزونه کولاوي ان شاء الله د دوی د سوري د خدای پاک په موږ باندې قائم او دائم سات او دغه سره مستثر سیب ډیره زیات مینه کوي ځکه چې موږ د راغونډو تر راغونډي او یو پروګرام جوړي سیله باندې جوړي کې هم ځان سره کینی هم دري خبره ترې سره کی خنداګانی سره کی زه د سر سیب شکریا ادا کوم او د نور ټول من منو ز خپل طرف له شکریا ادا کوم او خاص کر د شوسي شوسي سیب هم شکریا ادا کوم. راغلیو د دې نوې افتتاح ده نن ماشاءالله د یو نوې افتتاح وکړه او مونږ راغختي ټول مرګري راغلی ولا او بعد دواله راغلیو جديد الله تعالی کامیابی نصیب کی او د دې کار الله تعالی نور مخ کې بوزي. موږ د مشرانو سره خبرې تر وکړې مشرانو دا وینا و چې موږ د خپل ملګرو ډېر شکریا ادا کوو چې په لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکو او موږ لراله او زموږ په دې پرانسته کې شرکت وکړو اوس زموږ خبرونه سرته رسي چې چېرته یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان. جی شکریہ ملک شازیب.